الخا په پښتون افغان ملت کې د روانو ناروا پیښو بالخصوص په چمن کې د تیرو څو ورځو څخه یا په شا کې د میاشتو څخه د ناپاکه ریاست لخوا چې کوم ناپاکه اقدامونه اخیستل سوي دي د دې په ضد راوتلو د دې ټولو ګوندونو مشرانو د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مشرانو عیسی خان قادر آغا د پښتون تحفظ مومنت مشرانو نور باچا ورور زبیر شاه آغا ملک مجید خان کاکړ د نیشنل ډیموکریټک مومنت صوبایي صدر احمد جان خان انجینیر امل خان او ملګری د عوامي نیشنل پارټي مشرانو محبت کاکا جاوید خان او ملګرو ستاسو د ټولو په اجازت ګرانو وطنوالو پر کومه غمیزه چې نن موږ او تاسو سره یو ځای سوي یو د کومې پیښې په خلاف چې نن موږ او تاسو سره یو ځای سوي یو که چیرې زموږ او ستاسو هېرېدل کم نه وي زموږ او ستاسو په شا کې پر تاریخ نظر لږ ولویږي نو د دې پیښو د دې مشکلاتو د دې تکلیفونو سره دا وطن د لسیزو سره مخامخ دی را روان دی زه به دا خبره وکړم چې ډېر لرې ولاړ نسو پر شا ولاړ نسو کم و بیش د یو کم اتیا څخه زموږ د لوی کور د خپل ولس د خپل حکومت د خپل ریاست ترمنځ د هغه بدلون د لارې چې دنیاوالو خصوصا بیا د ناپاکه ریاست د دوی ناپاکو عزایمو زموږ کور د هغه بنیاد د نړولو د خرابولو کومې هڅې شروع کړلې د هغه ورځې څخه د نن ورځې پورې تاسو پښتون افغان ملت دواړو طرفو ته لږ سوچ وکئ چې تاسو د کرارې ورځ بیا په یو شکل نه یو شکل لیدلې ده تاسو کله هم بیا د کرارې خاوندان سوي یاست د هغه ورځې څخه چې د جهاد په نامه د فساد کومه یو سلسله شروع سوله زموږ وطن یې ړنګ کړئ زموږ ریاست یې د شهید ډاکټر نجیب الله د ختمولو سره په 4 نیوي کې زموږ ریاست یې مات کړئ زموږ د لوی کور حکمراني یې پر دا ولګوله بیا چې راځې د دې وطن د هرې هغه پیښې وشاته چې دې ریاست کم کردار ادا کړی دی که موږ لږ پر خپلو مغزو زور راولو لږ د تیرو پیښو جاج واخلو نو ګرانو وطنوالو په حیثیت کام پښتون افغان ملت ته یوه ورځ هم د کراري سره مخامخ سوی نه یم ستا پر وطن یې د جهانیانو جنګ در مسلطه کوي ته د غازي او د شهید په نامه ټکور کړلې ته د کوره څخه بې کوره کړلې ستا بازارونه در ونړول ستا کلي در وران کړل ته یو څوک هم پر خپل ځای په عزت یله نه کړلې نه پکې ملا پاته سو نه پکې طالب پاته سو نه پکې سیاسي کارکون پاته سو نه پکې خان پاته سو نه پکې مشر پاته سو نه مو پکې بچه محفوظه سول نه مو پکې زنانه محفوظه سول همدا د جهاد په نامه دا سلسله زموږ پر وطن مسلطه سوله او د نن ورځې پورې روانه ده تاسو وګورئ د دې پیښې د دې حالاتو سرچینې چیرې دي روزنه څوک کوي د دې په سر امدادونه څوک اخلي د دې په سر قوتونه څوک د ځانه جوړوي پکې خوار څوک سو پکې تباه څوک سو پکې ووژل سو څوک پکې بې کوره څوک سولو نن تاسو پر دې غور وکئ تاسو پوښتنه وکئ تاسو پر دې فکر وکئ تاسو لږ خپله شا خپله ماضي در په یاد کئ چې دا هر څه زموږ په وطن تیر سو بیا پر دې نامه باندې زموږ پر وطن دا جنګ مسلطه سو چې انتها پسندي ختموو دهشتګردي ختموو زموږ وطن ته دنیا راغلې ده زموږ د وطن میلمانه د ټول جهان که ازبکو که چیچنو که عربو که افریقنو په دغه نامه یې زموږ د وطن میلمانه کړل ساتلې زموږ د وطن د ولسونو سره رشتې ور جوړې کړلې بیا چې کله پر هغه بنیاد باندې ډالر ختم سول پر هغه بنیاد باندې د ده روزنه نوره ودرېدله بیا پر دې بنیاد باندې ځان ته څه در حاصلولو دپاره چې انتها پسندي ختموم
دهشتګردي ختمومه پر پښتون افغان ملت د توپک او د جنګ او د لښکرکشي سلسله شروع کړله چې تر نن ورځې پورې روانه ده. ګرانو وطنوالو، تاسو د خپلې تېرې 40 کالو پر یوه ورځ باندې سوچ وکئ. ستاسو کم عزت محفوظه پاته سوی دی، ستاسو کم ننګ محفوظه پاته سوی دی. په هره لاره ستا د مخنیوي دپاره کردار ادا کېږي. ته نن پر دې سوچ وکړه، موږ د دوی څخه د پاسپورټ خبره د آیین د چوکاټ د بندي کول نه غواړو. موږ د دوی څخه پر هر چوک چې هر احتجاج کوو، د دوی د آیین، د دوی د ماضي، د دوی د معاهدو تحت خبره ورسره کول غواړو. خو زموږ د وطن خلک به موږ پسې راوباسي، پر پاسپورټ ته داسې شکل ورکوي. زموږ د ډیت سکواډ لیډران یې کښېنولي دي، هغه خبره کوي، وایي څوک چې سعودي ته ځي نو بیا پاسپورټ ته تللی شي. نو زه د تا پوښتنه کوم، تا ته په غوږ کې د راچولو د هغه ناپاکه ریاستي ادارو، ناپاکه ځایونو د تکمیل چې کوم خاوندان دي د هغې یې پوښتنه کوم. اویا کاله زه پر دې کابل ته، دې کندهار ته، دې بولدک ته، یا د کابل او د کندهار او د ننګرهار خلک دې چمن ته، دې کوټې ته پر کم پاسپورټ تللي او راغلي دي. دا خو داسې نه و چې تا ما ته هسې دا کار په خیرستګالي کې رایله کړی و. دا خو تا د یو معاهدې تحت رایله کړی و. ګرانو وطنوالو، پر دې باندې سوچ کول غواړي چې دا هر څه چې په دې وطن کې ستاسو سره کېږي، دا د یو منظم منصوبې تحت کېږي. دا داسې نه دي تاسو ملګرو خبره وکړه د ننه څخه 6 میاشتې 8 میاشتې مخکې، بلکې دا سلسله هر 10 کاله شاو مخ ته شروع کېږي. د افغانیت پر نامه په تا پسې خلک راوځي. ستا په جیب کې د ده د دې ناپاکستان شناختي کارت دی نه مني، د دې ناپاکستان پاسپورټ دی نه مني. په کراچي کې ته په بغارو یې، په لاهور کې ته په بغارو یې. افغانیت، افغاني ورونو خوند ته لاس ورچول کېږي. هر 10 کاله بعد دا سلسله پر موږ باندې راځي. موږ د دې مشکلاتو سره مخامخ یو. زموږ جایدادونه قبضه کوي، زموږ کاروبارونه قبضه کوي، حتی چې زموږ مریضان په هسپتال کې پراته وي، د هغه اټنډنټ په جیلو کې پراته وي. د ځانه سره د دارو د علاج دپاره چې 5 روپۍ راخیستي، دا خلک د جیبو څخه ځینې کاږي، ځینې وړي. بیا احتجاجونه وي، بیا لږ معموله سره کنټرول شي. نن پر دې بنیاد تا وایي چې د ډیورنډ پر کرښه باندې پاسپورټ چې دی دا لازمي او ضروري دی. ته یې نن راسره راګیر کړی او تاثر چې شي ورکوي. وایي چونکې په افغانستان کې ټي ټي پي ناسته ده. د ټي ټي پي یې ټي ټي پي ته دا ټوله دنیا ته معلومه ده. دا انتها پسندي، دا دهشتګردي، دا یارانه، دا ورورولي، دا د پښتنو افغانانو نه ده. دا د ریاست پاکستان د انټرنیشنل دنیا، د عالمي دنیا د انتها پسندو د دهشتګردو ګډ جوړ دی. زه د تا پوښتنه کوم چې اسامه د کابله ګرفتاره سو، په کابل کې وویشتل سلو، دا بل ملا صاحب، دا بل ملا صاحب، دا خو ټول یا ستا د ایبټ آباد ته په لاس ورکول سو، یا د لاهور د کیڼ ته پورته سول، یا د پېښور د کیڼ ته پورته سول. تا توپک او لوړ په پښتون افغان ملت پسې راخستی دي. دا جواز جوړی، دا بنیاد جوړی. زه نن هم د تا پوښتنه کوم چې نن هم یو څوک په دا 80 کاله پر دې توره لیکه، پر دې لارو باندې په پاسپورټ یا بیا پاسپورټ د انتها پسندۍ او دهشتګردۍ په نیت نه تللی دی، نه راغلی دی. ټول دهشتګرد په خپلو ګاډیو کې راوړې. د صفت غیر هغه پولیس افیسر خبره ټولې دنیا ته معلومه ده چې هغه په میټینګ کې ورته وویلې ولن تاسو ما ته په پېښور کې د فوجي ګاډیانو د تلاشي اختیار راکړي، والله که بیا په پېښور کې بم پټاو شي. ول هره فوجي ګاډۍ چې پېښور ښار ته داخلېږي موږ یې باید چیکینګ وکړو. نن هم موږ دا وایو چې د دنیا هر دهشتګرد، د دنیا هر ورانکاری ستا په توپک، ستا په رسولو، ستا په سهولت کاري باندې د ټارګېټه ځان رسوي. ته ما ته په دې دوکه راکوې، د ناشتې په ځای خبرې، د شپې په ځای خبرې، د ښار په اوسېدو یې خبرې چې پټاو سي، تباهي او بربادي وکړي. وا ما خو مخکې لا خلک الرټ کړي ول. دا ژبه ریاست دی، د دې ژبه معلومات دي. د هر غله، د هر ورانکاري، د قدم د اخیستلو سره د هدف ته رسېدلو په هر څه دوی خبر دي. خو چې پټاو سي بیا دی نه دی په خبر. نن دې په دې اړ کې د ډیورنډ پر کرښه په لکونو پراته افغانان بېروزګاره کړي دي. ګرانو وطنوالو، دا ستا د وهلو منصوبې دي. تا په هیڅ صورت نه یې لکوي. تا د دې ملک په پارلیمنټ کې نه یې لکوي، تا د دې ملک په وکلا کې نه یې لکوي، تا د دې ملک د تجارت په کیسو کې نه یې لکوي.
هر هغه مشکل چې ته په ځورول کېږې ته په خوږېږې نن تاسو وګورئ کراچي کې مهاجرو ته د مهاجرو قوم پرستو ته د پارلیمنټ نمایندګي ورکول کېږي د پنجاب په قوم پرستو ته د پنجاب نمایندګي ورکول کېږي د سند و قوم پرستو ته د سند نمایندګي ورکول کېږي یو بلوچستان و پښتونخوا چې دي دا خلکو یتیمان ګرځولي دي دا نه یې لکوي پر دې ډرامه بازان پر دې د ډیت سکواډ خلک راولي جاسوسان راولي دلته کښېنوي ستا د وطن فیصلې پکوي دا ټولې خبرې یو د بله سره تړلې دي نن موږ پوښتنه کوو ته عدالت سته قانون سته حساب سته کتاب سته تا چې دا د چمن د پرلت خلک راپورته کړي دي نن دې درېیمه څلرمه ده په کم قانون تا په حکومت خانو کې کښېنولي دي تا په ټارچر سیلو کې اچولي دي نو خو پیش یې کړه سیشن کورټ کې پیش کړ های کورټ کې پیش کړ جوډیشل مجسټریټ ته پیش کړ چې هره ګناه ده که ګناهګار و که ورانکاري ول که یې د آیین د چوکاټ د بندي خبره کوله په دار یې کړ او که ته په وهلو په ټکولو په تباهي او په بربادۍ در ځایه رسې نو زه د تا پوښتنه کوم دا سلسله خو تا ده اته څلوېښته څه شروع کړې ده تا چې د بابړې د اول بنیاده څه د 600 شهیدانو د جنازې څخه نیولې بیا ځه د چمن در پرون در عمران او در جانان د شهادتونو پورې چې دا هر څه تا کړي دي نو دا ولس تا د خپلې خبرې پر شا کړی دی د خپلې مطالبې دې پر شا کړی دی د خپلې رشتې دې انکاري کړی دی د خپل وطن دې انکاري کړی دی چې یو نه لس نه زر نه په لکونو نه په لکونو نور په شهادت ورسې په ایمان که د افغانیت د رشتې څخه څوک منکر کړي د دې ورورولۍ څوک خلاص کړي د دې پښتونولۍ څوک خلاص کړي دا رښتیا خبره ده د دې وطن معروض موږ ټولو پښتنو افغانانو ته په لر او په بر کې نن دا سبق راکوي خبره وسوه د دعا پر میده باندې دا چې نن هلته ناست خلک دي چې وایي زه هم د ولس په نمایندګي ناست یم زه هم د توپک په زور ناست یم ما مشوره وه د دې ځای د دې د ډیورنډ په دې خوا اوسېدونکی افغان مشوره وه ته په خپله افغاني خور ولې خوا نه بدی ته په خپله افغاني مور ولې خوا نه بدی دا چې افغانیت پر نامه په دې وطن کې په کوټې څه نیولې در کراچي او در پېښور او در لاهوره پورې زموږ د افغانانو سره د زنانې سره د سپین ږیرې سره د بچي سره د شناختي کارت په نامه څه وسول ته په دې ولې خوا نه بدی ته پر دې ولې غږ نه کوې د ډیورنډ معاهده خو د ریاست پاکستان په خپل اپس کې نه ده سوې خو د یو ریاست سره سوې ده د یو ریاست د واکدارانو سره سوې ده د ولس په نمایندګۍ سوې ده که چیرې د ولس په نمایندګۍ د ریاست په معنا دا معاهده سوي ته چې هر څوک یې په هر شکل چې ناست دی دا خو ستا فرض جوړېږي چې د دې رشتو د بحالۍ خبره د دې ناپاکه ریاست سره وکړې دا خو ستا فرض جوړېږي چې د دې تجارت د دې کاروبار د دې روزګار سوال راپورته کې تا د خاموشي تا د پټې خولې روژه نیولې ده بلکې ته دا کوې چې یو څوک په دغه حالت کې هم دې رشوتخوره خلکو ته یو 5 روپۍ ورکړي خپلې دوکاندارۍ ته ځان رسوي خپل کاروبار ته ځان رسوي بیا هم ته ورته ولاړې شناختي کارت ځینې کشوه شناختي کارت ځینې څیره پرېږده یې مه نو زه د تا پوښتنه کوم دی چې کوي خو د یو ذهن لاندې به یې کوي د یو منصوبې تحت به یې کوي ته د کومې منصوبې تحت دا کار کوې ته په کوم بنیاد باندې د هغه وطن دی موږ د تا ته نن بیا په وضاحت سره دا خبره کوو چې 10 واره پر دې وطن باندې د امریکونو او د اسلام آباد په سازشونو کومې تبدیلۍ او بدلونونه رالو داسې بدلون به سبا بیا راځي نو په دې وطن کې دا ولس د تا پوښتنه کوي چې تا په کوم بنیاد زما په ننګ خوا نه بدوله زما په شهادت خوا نه بدوله زما په وژنو خوا نه بدوله ټوله دنیا د ډیورنډ لاین پراته دواړو خواو پښتنو افغانانو سره وشوروله غرب و شرق پرګایېږي عرب پرګایېږي چې د پښتنو سره ظلم روان دی یو مولوي صاحب په کابل کې خاموشه ناست غږ نه کوي خبره نه کوي زه د تا پوښتنه کوم چې ته ولې غږ نه کوې که ته په رښتیا په توپک یا د ولس په زور د دې وطن واکدار یې مالک یې نو ته خبره وکړه خو ګرانو وطنوالو دا سازشونه به روان وي دا سلسلې به روانې وي دوی تا په هیڅ صورت نه یې لکوي په عدالت دې وایي په دهشتګرد دې وایي
د پارلیمنت دې محرومه کوي د هر لحاظه پر تا باندې رزق او روزي در باندې بندوي خو په یو قومي ولسي پاڅون په یو ولسي قامي اتفاق په یو لوی ورورولي په یو لوی پښتونولي په یو لوی افغانیت په یو بل ته لاس سره ورکوو لکه څنګه چې خبره وسوله زموږ تاریخ نه کشمیریان لري نه لاهوریان لري نه په دې خطه کې اوسېدونکي څوک لري چې دی په یوه هفته خپلې خبره په خلکو منلی شي ما او تا یې په یوه ګنټه په وله په ومنو خو هغه جذبه هغه اخلاص هغه ورورولي هغه پښتونولي هغه افغانیت غواړي چې په کندهار کې به مرکه سو پر دلي به بادشاهي کوله پر اصفهان به بادشاهي کوله د دنیا تخت و تاج به په لاس کې و د دنیا د مظلومانو دادرسي به یې کوله هغه ورورولي هغه اخلاص هغه لاس هغه اتفاق یو بل سره کول که دا زموږ منځ ته راغلو دا ډېر کمزوري خلک دي د دې یو تاریخ نشته دې په تاریخ کې یوه ورځ د کامیابۍ او د کامرانۍ نه ده لیدلې زما یوه ورځ د تاریخ د کامیابۍ او د کامرانۍ اخلاص نه ده درو به سره په ورورولي به درو په اتفاق به درو لکه څنګه چې خبره وسوله 2 ورځې 3 ورځې کې بدنونه دا ملت فعاله ګوندونه سره کښېني د دې وطن دا ټول ستړي نن یې پر دې بنیاد هم ستا په لارو کې ولاړ دي وایي ته په افغاني ګاډۍ کې سپورې ټول پاکستان ټول انټلیجنس ادارې ټول مشران په نان کسټم پیډ ګاډۍ کې سپاره دي دته اجازت دی خو ما او تا ته په دې کې اجازت نشته دی پکې دهشتګردي کوي دی پکې انتها پسندي در سره کوي هم په دغه نان کسټم پیډ ګاډیانو کې د دنیا هره ورانکاري دی کوي خو زما د وطن د روزګار په خاطرو دې کار ته لاس اچولو خلکو د دی نن په لاره کې ولاړ دی دی نن دوکۍ ته ځان رسوي د شارګه در جګړه لاندې کله د هرنایي در جګړه لاندې کله د پر کرومایټ په لور لای کې خپله دنده روانه کړې ده د په خانوزۍ کې خپله دنده روانه کړې ده د ګوادر نیولی دی د بلوڅو باډر که د ایران سره دی که پر ډیورین د افغانستان سره دی د هغې پر خوله یې لاس ور نیولی دی دی نن دوکۍ ته ځي هېڅ انتها پسندي نشته هیڅ ګوډ و بیډ پیلې نشته ریاست یې پاکستان د بلوڅ پښتون وطن سره دا ټولې دندې کوي دا به په ګوته کوو د دې د مخنیوي دپاره به په ورورولي او په پښتونولي سره درو په دې څو الفاظو ستاسو دې جذبې ته سلام کوم او رښتیا هم دا ده ګرانو وطنوالو هر هغه څوک چې په چمن کې په خپله اوسېږي یا په رشتهدارۍ او په یو او په بل شکل د هغه خلکو سره رابطې وي تاسو باور وکړئ خلک د فلسطین خبرې کوي خلک د کشمیر خبرې کوي کم څه چې پر سوشل میډیا په یو شکل او په بل شکل نن په غزه کې ښکاره کېږي د هغه بد حال نن په چمن کې د ریاست پاکستان د ناپاکه ریاستي ادارو د اسلامي فلاحي خداداد پاکستان مملکت په نامه شروع کړی دی هغه ظلم چې په جهان کې چا نه دی لیدلی هغه ظلم نن هلته روان دی په ګولۍ یې وژني په لوږه یې وژني په تنده یې وژني د ژوند ټولې لارې چارې پر تړلې پر دې یې مجبوره کړي دي چې یا به خودکشي کوي یا به د ده در سر تېرېږي بله لاره یې پر بنده کړې ده نو ګرانو وطنوالو دا مسله یوازې د چمن نه ده دا موږ منو چې د چمن به 1,000 انسانان د دې سره تړلي وي خو دا مسله د افغان ملت مسله ده په دې ټول وطن کې په دوبۍ کې اوسېدونکی یو افغان په کراچي کې اوسېدونکی یو پښتون په لاهور کې اوسېدونکی د دنیا په هر کونج کې چې چیرې هم پښتون افغان ژوند کوي دا په کاروباري توګه د چمن د ډیورین لاین د دې کاروبار سره تړلی دی دا د افغان ملت مسله ده چې وسایل یې درسه لوټ کړل قبضه یې ورباندې وکړله اوس وار ستا پر ډیورین لاین تجارت او کاروبار د ختمولو دی که دا هم د لاسه درسه وکړي بیا به که دې زړه غواړي که دې نه غواړي بیا به د ده هم چوکیداري کوې بیا به د ده هم باداري منې بیا به دې د دغه جیب ته سترګې چې کله په جیب لاس چیښ کړي زما د ماښام د یو نپکې او د یو بوتل د اوبو بندوبست راله وکړي نو ګرانو وطنوالو پر ټول ملت غږ کوو چې پر دې مسله چې د چمنه شروع ده در غلام خان او در انګور اډیو در چې در هره ځای پر دې باډرانو در بادینیو در کمردینه پورې چې در تورخمه پورې چې دا د ټول ملت مسله ده زموږ دا بدقسمتي ده چې زما په مرګ ته نظاره کوې ستا په مرګ زه نظاره کوم ته هم شهید یې زه هم شهید یم د چمن باډر بندېدل انګور انډه پسې بندول
د انګور اډې بندېدل، کمردین تړل، د کمردین تړل، د بادینی تړل، د بادینی تړل، د تورخم تړل. بیا موږ پوښتنه کوو چې بیا به ورورولي څنګه کوې، بیا به رشته داري څنګه کوې، بیا به تجارت څنګه کوې، بیا به کاروبار څنګه کوې. نو د دې رشتو د بحالو ساتلو دپاره په حیثیت قام، په حیثیت ملت د ورورولۍ په یو داسې لاره سره تلل غواړي چې دوی خو پرېږدوه چې هغه باداران یې ورسره ودرېږي چې شکست یې مقدر شي، دا کام بریالی شي. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ، اباد اوسئ.